دوستانو د پیوټ ټیبل تعریف د څه لپاره استعمالیږي د هغه څو عمده برخې لري دا ټول دوستانو ولوستو چې راځو عملا پیوټ ټیبل ته پیوټ ټیبل موږ څنګه جوړوو څنګه خپل معلومات تحلیلوو او څنګه د هغې څخه استفاده کوو نو دوستانو دغه یو ټیبل دی او جدول دی موږ غواړو چې د دې خلاص وګورو اوس موږ ته نه معلومیږي چې دلته څوک کامیاب دي څوک ناکام دي همدارنګه څوک نارینه دي څوک ښځینه دي فرض مثال موږ نه راپور غواړي زموږ منیجر زموږ مدیر زموږ نه راپور غواړي نو دغسې راپورونو جوړولو لپاره دغسې تحلیلولو لپاره موږ پیوټ ټیبل استعمالوو راځو د پیوټ ټیبل جوړولو لپاره لومړی د ټیبل په هر ځای کې تاسو کلیک کوئ همالته کلیک کې بیا لاړ شئ انسرټ ته بیا راشئ پیوټ ټیبل ته پیوټ ټیبل باندې چې کلیک کوئ دلته تاسو سلیکټ ا ټیبل او رینج دلته به تاسو هماغه ساحه انتخابوئ په اتومات ډول خپله ساحه انتخابوي دوستانو بیا تاسو غواړئ چې په همدې شیټ کې دغه مطلب دی نیو ورک شیټ او ایگزیسټینګ ورک شیټ په همدې شیټ کې تاسو غواړئ چې دغه خپل پیوټ ټیبل جوړ کړئ په نوي کې نیو ورک شیټ په دې معنی چې یو بل شیټ د خلاص شي په هغې کې زما پیوټ ټیبل جوړ شي او ایگزیسټینګ په دې معنی چې په همدې کې جوړ شي نو که چې د ایگزیسټینګ ورک شیټ کې ته انتخابوې نو هلته به موقعیت ورته انتخابوې او که نیو ورک شیټ کوې اتومات خپله نیو شیټ جوړېږي او هماغلته ستا پیوټ ټیبل جوړېږي یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس په دې معنی چې ته کولی شې فر مثال د پیوټ ټیبل د یو بل ایکسل شیټ یو بل څه تا ته پروت دی یو بل سورس د هغې ځای ته هم جوړولی شي دوستانو راځو فقط اوکې کوو موږ ته پیوټ ټیبل جوړ شو دا پیوټ ټیبل دی دغه هغه معلوماتونه دي هغه فیلډونه دي هغه کالمونه دي دوستانو دلته اوس زه غواړم چې فر مثال هغه کوم دغه چې کوم دغه جدول دی یا ټیبل دی د دې نه زه تحلیل وکړم فر مثال زه غواړم لومړی وګورم چې ما سره جنسیت لګانه څو نارینه دي څو ښځینه دي جنسیت خو دلته ماته راغی دا کالم شو موږ چې ویلو چې کالمونه لري که نه دغه د ټیبل د پیوټ ټیبل کالمونه شو اوس زه غواړم چې همدغه پوه شم چې په زما په دغه جدول کې څو نارینه دي څو ښځینه دي همدغه جنسیت به زه هم په ویلیوز کې یا قیمتونو کې هم واچوم دوستانو نو دلته دوستانو پیوټ ټیبل چې دی هماغه د جنسیت ښځینه او نارینه چې ښځینه 5 کسان دي او نارینه 9 کسان دي دوستانو اوس زه غواړم چې فر مثال دوی نتیجه وګورم څوک کامیاب دي څوک ناکام دي نو نتیجه راځم زه تاسو خپله خو چارت چې زه په کالم کې اچوم د ښځینه مجموعاً 15 کسان دي او نارینه مجموعاً 9 کسان دي چې دې څخه د ښځینهو څخه 4 کامیاب دي او 1 ناکام دی او همدارنګه د نارینهو څخه 2 کامیاب دي او 2 ناکام دي داسې دوستانو موږ پیوټ ټیبل خپل جوړولی شو تحلیلولی شو موږ ویل 4 برخې لري چې د فلټر برخه ده د کالم برخه ده د ویلیوز برخه ده د روز برخه ده د روز برخه کې موږ تاسو دغه روګانې موږ تنظیمولی شو د فلټر برخه کې موږ کولی شو فرض مثال فلټر کوو همدغه فلټر تاسو دلته هم فرض مثال دلته راشم د پلار نوم جنسیت زه په فلټر کې هم اچوم دلته هغه فلټر اضافه شو زه غواړم چې فقط زه ښځینه وګورم فقط ښځینه راغی جنسیت او زه غواړم فقط نارینه وګورم همدا نارینه تاسو کلیک کوئ اتومات نارینه راځي تاسو غواړئ چې نه ټول وګورئ همدارنګه کولی شئ تاسو ټول هم کتلی شئ دوستانو دغه د فلټر برخه وه تاسو که چېرته کوم ویلیوز تاسو نه خوښېږي یا کوم برخه تاسو نه خوښېږي فقط دغسې کلیک کوئ اپلای ورته وئ اتومات خپل هغه جوړېږي دوستانو اوس زه غواړم چې فر مثال همدغه جنسیت بېرته په روز کې راولم اتومات بېرته خپل پخواني حالت ته راځي نو دغه دوستانو د پیوټ ټیبل همغه ساده شکل جوړولو تحلیل کولو تاسو خپله هم کولی شئ ځان سره پریکټس وکړئ او دغه څخه استفاده وکړئ مننه السلام علیکم